بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې 9 نکاحې کړي دي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو وار دا موضوع روښانه سي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه 9 نکاحې د دې نکاح کولو څخه مقصد د پیغمبر علیه السلام خپل نفسي خواهشات پر کول و او که بل حکمت پکښې و. که نفسي خواهشات پر کول مقصد نه وي بل حکمت پکښې، نو هغه حکمت څه دی؟ دوې خبرې واضح کول غواړي. آیا د پیغمبر علیه السلام د دومره ډیرو نکاحو څخه نفسي خواهشات پر کول مقصد و او که یا؟ او که د پیغمبر علیه السلام بل حکمت پکښې وي نو هغه حکمت څه دی؟ دا دوې خبرې روښانه کول غواړي. راځو لومړۍ خبرې ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دومره ډیرو نکاحو څخه آیا نفسي خواهشات پر کول مقصود و یا نه و؟ ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند که وکتل سي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر 25 کلنۍ باندې لومړی واده کړی دی. که چیرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د نفسي خواهشاتو هغه شوق وای نو تر دې وړاندې به یې ودونه کړي وای، ځکه په عربو کې دغه د ودو کولو او د ښځو غوښتلو دا دود بیخي عام هر چا کولی سوای او کوم بندیز نه و، بلکې عربو خپلې ښځې ساتل دا بیخي یو ډول عیب بللی. او بل دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر 25 کلنۍ باندې نکاح کړې ده، دا یې د یو پیغلې سره نه ده کړې بلکې د 40 کلنۍ زړې کونډې ښځې سره یې نکاح کړې ده چې هغه ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی الله عنها ده. که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د ښځو محبت وای نو بیا به پیغمبر علیه السلام یوه ځوانه یوه پیغله غوښتې وای او د دومره ډېر عمر لرونکې ښځه او کونډه ښځه سپین سره ښځه دا به یې نه وای غوښتې. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله نکاح نه ده کړې، حتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 9 کال د نبوت روایت کې اختلاف دی، 11 کال راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 50 کلنۍ ته رسیږي. هغه مهال بیا پیغمبر علیه السلام بله نکاح کړې ده چې کله خدیجه رضی الله عنها وفات شو. خدیجه رضی الله عنها د دا زاړه عمر لرونکې ښځه تر څه وخته چې ژوندۍ وه پیغمبر علیه السلام بله نکاح نه ده کړې. دا د دې سند دی، دا د دې دلیل دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصود او مطلوب نفسي خواهشات نه وه. بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې منورې ته مهاجر سو، هلته د کفارو سره غزاوې او د کفارو سره هغه د مسلمانانو مقابلې او مسلمانانو ته فتوحات په لاس ورغلې، نو ډېرې ښځې کونډیانې بې خاونده طلاقې سوي ښځې دا به راغللې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په نکاح کولې، حتی چې د نکاح سلسله یې 9 ته ورسېدل او په هره نکاح کې به د پیغمبر علیه السلام یو ډېر غټ هدف، یو ډېر غټ حکمت دا نغښتی و. د مثال په ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جویرې رضی الله عنها سره نکاح وکړل. دا د یو مشهور قوم د باچا لور وه. کله چې د نکاح ورسره وکړل، مسلمانان او صحابه وو چې شاوخوا په 100 غلامان یې د هغو څخه نیولي وه، او هغه کفار، هغه زورور جنګجو قوم چې سخت خوش سوي وو، د مسلمانانو سره سخت حسد و عناد و کرکه درلودل. دا نکاح چې وسول، مسلمانانو یو دم شاوخوا 100 غلامان او منځیانې ازادې کړلې د هغه قوم. ول دا د پیغمبر علیه السلام سرګنۍ سوه، د دې خلکو سره محبت پکار دی، هغه منځیان او غلامان دا یې ورله کړل. هغه قوم خوشحاله سو چې د مسلمانانو لوی رهبر هغه زموږ زوم سو، نو بیا د هغو په زړه کې چې هغه کم حسد و عناد و بغض و
قهر و غضب و هغه ټول ووتی. د پیغمبر علیه السلام د دې یوې نکاح کولو په وجه باندې د یو غټ قوم په زړه کې د اسلام حقانیت وځلېدی او د یو پسته قوم د شر څخه د مسلمانانو ډله خلاصه سوه. پسته قوم چې د مسلمانانو په منځو کې د هغو غلامان وه هغوی آزاد سوه. دا یو حکمت و چې د دین د پرمختګ او د دین د ځلا د خلکو د دین د راجلبولو لپاره سوی و. بلکې هره نکاح چې پیغمبر علیه السلام کړې ده هغه نکاح کې هم دغه هدف دی. همدا وجه ده چې پیغمبر علیه السلام چې نکاح کړې ده د پیغمبر علیه السلام په نکاحو کې یوازې عایشه بیبي رضی الله عنها دا پیغله وه. هغه نورې ټولې نکاحوې چې پیغمبر علیه السلام کړي دي هغه کونډیانې، مطلقاتې، بې سرپرسته، بې سرپناه داسې ښځې پیغمبر علیه السلام په نکاح کړي دي. نو لہذا د پیغمبر علیه السلام د متعددو نکاحو څخه مقصود و دین ته ګټه رسول او د دین پرمختګ بلکې متعدد حکمتونه پکښې وه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.